السلام علیکم د ژمن رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دا د اختریزو خپرونو پر دوام اختر او چرواکي خپرونه درته زه شاهد پیلوم. خپرونه کې سره د خوست محترم مرستیال ولی الحاج مولوي صاحب محبوب شاه قانت میلمه دی. له مولوي صاحب سره به د تیر هجرت او د سنگر اړوند اخترونو او همداشان اوسنیو اخترونو اړوند خبرې لرو. تاسې له موږ سره پاتې شئ. مولوي صاحب محترم، په لومړي کې درته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې اختر مو په خیر وي. تاسو ته د مبارک وي. تاسو له راتګه ډېره مننه. ډېره مننه کوم مولوي صاحب محترم. که چېرته راشو د اختر ورځې پیل ته، ورځ مو څنګه پیل کړه؟ الحمدلله د خدای تعالی ډېره شکریا ده کوو چې یو ځلې بیا د لوی اختر ورځ د افغانستان په سرتاسري خاوره په داسې حال کې پیل کېږي چې د افغانستان په ټوله خاوره باندې اسلامي نظام حاکمیت لري. دا چې د اختر ورځ دا څنګه پیل و، الحمدلله په شریعت کې موږ ته د اختر د ورځې پیل راښودل شوی دی چې موږ باید په اول قدم کې څه وکړو. مسلمان لپاره لازمي او سنت طریقه دا ده چې په مسنونه طریقه ځان برابر کړي تر څو د اختر لمونځ ادا کړي. نو موږ هم الحمدلله د اختر د لمانځه لپاره تیاری او هغه څه چې لازم دي هغه هم تیار کړي. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب محترم، را به شو د وروسته نورم په اخترونو باندې غږېږو، خو که ماشومتوب ته لاړ شو، د ماشومتوب اخترونه څنګه وو؟ اختر خو په مجموع کې دا د ماشومان وي، ځکه ماشوم تر خپل عمره پورې د دنیا د ناخوالو نه ناخبره وي. هغې سره په دماغ کې فقط د خوشحالۍ خبرې څرخېږي. د ماشومتوب اختر یقیني هغه د خوندونو اختر وي، ځکه هغلته د دماغونه نورې خبرې وتلي، فقط توجه یې د خوشحالۍ په طرف کې. موږ په خپل وخت کې د ماشومتوب دورې د هجرت په دیار کې تېر کړي دي او ټول اخترونه موږ په هجرتونو کې تېر شوي دي. خو بیا لله الحمد د هجرت برکتونو چې په غرو او په شاړو کې موږ ته الله جل وعلا شانه داسې یو خوند شولی و، یقینا چې د هرې تیږې نه موږ ته د خوښۍ اواز راغلی. نو د ماشومتوب اخترونه مو اگر چې په هجرتونو کې وو، الحمدلله د خوښۍ نه ډک. ډېر ښه. مولوي صاحب، کوچنیوالي اخترونو په اړه تاسو د خوشحالۍ اظهار وکړو چې هغه هم د خوښۍ اخترونه همغه دي. هغه وخت کې چې کله ماشوم وئ، د والد صاحب یا په عموم کې د فامیل د مشرانو لخوا چې درته څه اخیستل کېدل، کوم څه و چې ډېر به یې خوشحالولی؟ طبیعي خبره دا ده چې د اختر په ورځو کې سړی نوي کالیو ته خوشحالېږي او داسې رقم ته هغه لباس چې هغه نوی وي او د اختر سره لازم وي، رابطه ولري، ماشوم هغې ته ډېر خوشحالېږي. او بیا به زیاته خوشحالي د دې وه چې هلته به د خپلې مورکۍ لخوا ماشومانو ته موږ تاسو په وطن کې آګۍ چې هغه به سرې او شنې کړلې بیا به ماشوم ته ورکولې، یقینا هغه به د هغه کلیو نه به هم په هغې کې زیات خوند او بیا به چې خپل والد صاحب او یا مشر ورور اختری هم درکړل، نو دا بیا نور علا نور و، دغه اختر به یو څو چنده شو. ډېر ښه. مولوي صاحب محترم، د ماشومتوب یوه خاطره به هم درنه اورو، البته چې خوښۍ خاطروي. که چېرته ماشوم شي، مثال د اختر لپاره کوم هغه کار به ویشتی تکرار کړي؟ ماشومتوب کې خو اکثره شوخي ډېره خوند کوي او ماشوم چې شوخ نه وي، په هغه ماشوم کې هغه ذوق د ماشومتوب هم نه معلومېږي. نو زه خو د ماشومتوب نه مې یقیني شوخۍ نه دي کړي، خو بیا هم شوخ ماشوم خوند راکوي. طبیعي خبره دا ده چې کله په ماشومتوب کې یو انسان شوخ وي، هغه چې کله لوی شي نو هغه شوخي دلته بیا په ډېر غټ شرافت او انسانیت بدل شي. یعنی هغه څوک چې هغه په ماشومتوب کې شوخ و، دلته بیا یو سړی ته جوړ شي، داسې سړی ته جوړ شي چې هغه
د اخلاقو نه ډکه یوه نمونه وګرځي. زه نو که اوس ماشوم شم زه به په دې کې هغه څه اختیاروم چې هغه د یو ماشوم سره لازم وي. ماشوم سره خو ما مخکې خبره وکړله چې د شوقي ډېره ورسره خوند کړي. ډېر ښه. معین صاحب خاطرې یادونه مې وکړه که یوه داسې خوشحاله خاطره راته ووایي، البته که هجرت هم وي، هجرت کې خوشحالي کمه وي، ولې بیا هم یو څه به وي چې تاسو هلته خوشحال کړي وی او په ماشومتوب کې مو اختر ښه تېر شوی وي. الحمدلله. نو موږ د هجرتونو ورځې شپې هغه چې کله تېرېدلې، ماشوم خو دومره نه پوهېږي، خو بیا هم په دې پوهېږي چې په دې هغه کاڼو، په دې ډبرو کې، په دې شاړو ویجاړو کې چې زه پروت یم، ایم بل چې وطن هم چېرته و که نه و. نو کله به چې په داسې حالاتو کې موږ ته خپل پلار او خپل ورور له سنګره راغلل، موږ به دې سره د اختر په ورځو شپو کې مخ شو، نو زموږ د خوشحالي به یو څه چنده شوله. دا به زموږ لپاره د خوښۍ خاطره وه چې خپل ورور او یو هم خپل والد صاحب د جهاد له سنګره راغللو، د دوی سره به په غېږه روغبړ وکړلو. زموږ لپاره دا د خوشحالۍ ډېره زیاته یوه عجیبه صحنه. کله به چې اختر و، کالي به و، او بیا به چې والد صاحب له سنګره راته هغې سره ملاقات به و، د هغه د خوښۍ هغه شېبې وې چې تاسو په ژوند کې نه هېرېږي. یقیني. معین صاحب محترم، هغه ستاسو هغه د ماشومتوب دور و کله چې والد صاحب دوی په سنګر کې و او تاسو په هجرت کې ژوند کوه. کله چې جهادي دور ته راشو، تېر 20 کلن دور ته، د دغو اخترونو په اړه به هم لږ وپوښتو. د جهادي یا مثلا د جهاد په کالونو کې کله چې اختر راته، اختر به څنګه و؟ د جهاد په دور کې خو اختر یقینا په مجموع کې مجاهدین چې څومره وي، د مجاهد لپاره سنګر مثال داسې ده لکه معشوقه. دی چې څومره په سنګر کې اوسېږي دی خوښ وي، د سنګر سره زړه تړلی وي، او کله چې په سنګر کې اختر راځي دی هېڅ دا نه احساسوي چې زه د خپل فامیل څخه یوازې چېرته په غره کې په سنګر کې وخت تېروم، اختر تېروم. فقط هغه مسنونه طریقه چې هغه د اختر په ورځ لازمي ده په مسلمان باندې، د هغې تیاری نه شي چې هغه خپل هغه زاړه کوي. البته هلته خو نوي کلي هم نه وي په سنګرونو کې، نو د هغې تیاری ونیسي چې هغه پرېمینځي، د هغې نه وروسته د اختر په ورځ واغوندي او غسل وکړي، بس د اختر په ورځ یو تر بله مجاهدین تر غاړې وځي، مبارکۍ وکړي. که تاسو په د میډیا کې خامخا تاسو لیدلی دي، لنډ مثال یې زه ووایم چې د غزا مجاهدین په هغه شاړو کې، په هغه کانډو کې، په هغه کنډرونو کې راجمع کېږي، هلته مجاهدین یو ځای کېږي، یو تر بله د اختر مبارکۍ کوي او د اختر لمونځونه کوي. نو هغه شاړې جاړې د دوی دپاره داسې دي چې سنګر ده، او د سنګر هغه خوند او ذوق هغه یوه نمونه ده د مجاهد دپاره. معین صاحب، تاسو د دغې برخه کې وغږېدئ چې همدغه برخه یې خوندونه لري. کله چې جهاد دور وي، جګړې شرایط وي، له فامیله یو څوک لرې وي، سخته نه ده؟ هېڅکله نه وي سخته. چې کله جګړیز مقام وي، جګړیز ډګر وي، او د دښمن سره سړی په مقابله کې وي، دا خبرې بیا د سړي د ذهن نه وتلې وي چې زه تر شا اولاد لرم، تر شا فامیل لرم. د جنګ نه داسې خوند اخلي یقینا. دا که ته د ډېرو مجاهدینو نه دا وپوښتې دا خبره، دوی ته خدای تعالی په د جهاد کې یو ذوق چولی وي، یو خوند یې پکې اچولی وي چې مجاهد انسان کله په جنګ بوخت وي، هغې لپاره یو اطمینان وي، یو سکون وي، ځکه الهي سکینې نازلېږي، رحمتونه نازلېږي، د انسان د مجاهد زړه مطمئن وي، هېڅکله درته دا نه یادېږي چې ما تر شا ماشومان پاتې دي، ما تر شا فامیل پاتې دي. معین صاحب، د جهاد دور د سنګر داسې ورځ درته یادېږي چې اختر و، شپې ورځې وي او ستاسو نه هېرېږي؟ او بلکل داسې یوه ورځ چې د اختر شپه وه، موږ په یوه ولسوالۍ کې وو، چپه راغلله، د ولسوالۍ په یوه غاړه کې موږ وو، د شپې په بله غاړه باندې چپه شوه.
نو چې کله سفر ملګري سره یو ځای شو هلته چې موږ ولیدل 11 ملګري 12 ملګري شهیدان شوي دا داسې یوه خاطره ده چې ما په ژوند کې نه هېرېږي چې خلک د اختر دپاره د اختر منځه ته او د اختر دپاره یې نوي کالي بدلول زمونږ هغه قوم په مجموع کې او هغه مسلمانانو د شهیدانو دپاره قبرونه کنل دا یوه داسې صحنه وه چې ما د یاده بیخي نه ووځي معین صاحب محترم تاسو یې وړاندې یادونه وکړه چې په سنګر کې نوي کالي نه وي کله هم داسې کېدل چې نویو کالیو ته مو لاسرسی درلود او داسې بیا کېدلي داسې شوي دي چې کله د اولو وختونو نه وروسته داسې حالات راغلل چې مجاهدینو سیمې فتح کړلې مفتوحه سیمې شولې نو هغې به یې لاسرسی کېدل او هلته بیا داسې وو چې الحمدلله مجاهدینو تسلط وو بازارونه وو هغې بازارونو کې دوکانداران وو هغې کې خیاطان وو دوکاندار نه به یې رختونه راخیستل خیاطانو به یې ګنډل داسې هم شوي دي الحمدلله د سنګر د اخترونو په لړ کې داسې ورځ هم راغلې ده چې ستاسو کوم ملګری په شهادت رسېدلی وي یا د هغې نه څو ورځې دمخه یا شاته یا په همدغه ورځو کې او تاسو یې کورنۍ ته په ډېر خوشحالۍ د هغې د ژوند ډاډ ورکړی وي داسې ورځ راغلې ده چې ما په خپله یو ملګری د دوی کور ته یوړو کله مې چې د دوی کور ته دننه کړلو د دا دی په ما باندې غږ وکړو چې مولوي صاحب درته مبارک دی وي زما د زوی شهادت او دغه زوی مې د همدغې ورځې دپاره ساتلی و یعنې په موږ کې دا جرأت نه و چې موږ د دې سره روغبړ وکړو دې ته یوه تسلۍ خبره وکړو د دې دپاره موږ ته مبارکي راکول شو هغې نه وروسته موږ هم جرأت پیدا کړلو د دې سره مو روغبړ وکړلو بیا مو دې ته د خپل زوی د شهادت مبارکي ورکړل ډېره زیاته مننه کوم معین صاحب محترم لیدونکو لنډه دمه لرو له لنډې دمې وروسته بیا هم راګرځو له موږ سره پاتې شئ ښه نو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د اختر لپاره ځانګړې خپرونې دوام لري له شمال راډیو تلویزیون څخه د اختر او چارواکو خپرونه کې زموږ سره د خوست ولایت مرستیال ښاغلی الحاج مولوي صاحب محبوب شاه قانت میلمه دی چې د خپرونې دویمه نیمایي ده بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو معین صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ پوښتنې ځوابوئ او په دغه خوشحالیو شیبو کې مو موږ ته وخت راکړی دی لوبیسي برخې ته به راشو که څه هم یو څو دردونکې خاطرې وې په ماشومتوب کې داسې هم کله شوي دي چې د اختر راغلی وي تاسو یا پټاس خرڅول یا مو ټنګول دا خو طبیعي خبره ده ماشومانو سره دا شی وي خرڅ کړي خو مې نه دي خو ټنګول هم دي او بل داسې ویل کېږي معین صاحب چې له اختر د مخه د کومه ورځ د اختر کالي اغوستي وي او داسې شوي دي معین صاحب داسې هم کله شوي دي چې د اختر ورځ وي او تاسو ویده وئ د اختر په ورځ خو ویده کېدل ځکه ناممکن وي چې اگر سړی ډېر په تکلیف شي خو بیا هم موږ د تاسو دود او دستور کې دا خبره دا ډېره داسې یو د موږ تاسو د عنعناتو نه لرې خبره ده چې د اختر په ورځ یو څوک ویده کېږي مجبور یي چې په خپله حجره کې سړی کښېني هغه څوک چې مبارکۍ ته ورته راځي د هغې سره مبارکي وکړي فرهنګي برخې ته به هم راوګرځو شعر بیت لنډۍ داسې څه درته یاد دي چې وایو یاره دا هم نه دی یاد کم دغه کې پاتې شو جهادي برخه کې د سنګر کې د مجاهدینو شتون دا مهمه برخه ده او ترڅنګ یې ښه رهبري او په تېر شل کلن دوره کې که وکتلی شي دغه برخه کې تبلیغاتي جګړه هم کېده په دې برخه کې د امارت تر شا د نطخوانانو یا د هغو شاعرانو او لیکوالانو هغه څه چې دوی لیکل هغه به دوی زمزمه کول په دغه برخه کې د دغې نظمونو ترانو رول څومره مهم و دا خو یقیني خبره ده چې جهاد دا څو اړخونه لري یو اړخ یې هم قلمي اړخ ده په دې برخه کې زموږ ادیبانو شاعرانو نطخوانانو ډېره قرباني کړې ده نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي او داسې حالات هم راغلي دي
چې د دوی د شعر د شاعرۍ د نطخوان د نطخوانۍ د وجې نه زموږ مجاهدینو ته بریاوې نصیب شوي دي. دا یقیني خبره ده چې زموږ د شل کلنې دورې شاعران، ادیبان او نطخوانان دا د ستاینې وړ خلک دي. داسې کومه ترانه نظم درته یاد دی چې پخپله یې په تاسو باندې تاثیر کړی وي؟ او ډېر یقینا ما د شل کلنې دورې نه اخوا د روسانو په وخت کې هم یو څه ورځې په جهاد کې تېرې کړي دي. هلته به فقیر محمد درویش نظمونه ویل، داسې نظمونه چې یقیني هغه د سړي ولولې راپارولې. هلته بیا مجاهدینو سره به وړله سپیکرو، په هغه سپیکرو کې به یې اچولې. د هغې نه وروسته په اوسني شل کلنه دوره کې داسې نظمونه چې هغه خو اوس له یاده مو وتلي دي، خو داسې نظمونه وو چې یقینا سړي به په هغه سنګر کې د جهادي هغه کومه جذبه وه، جهادي ولولې به هغه به انسان دپاره راپارولې او تعریض وه پرې دې خبره چې انسان وهڅوي د دښمن په مقابل کې په مېړانه مقابله وکړي. د خوست د فرهنګ او دودونو له مخې اخترونه تاسو ښه تجربه کړي دي، کوم ځانګړی رواج دې ډېر خوښېږي؟ د خوست نه بلکې په ټول افغانستان کې د افغانانو یو په مجموع کې دا د اسلامیت سره د شریعت سره ډېر موافق چې د اختر په ورځ اکثریه افغانان یو تر بله مبارکۍ کوي او په مبارکیو کې چې زیات دماغ خوښ ده داسې کسان چې په ټول کال کې هغې دښمني وي، په دغه ورځ دوی یو تر بله بخښنه کوي او یو تر بله مبارکۍ کوي، روغبړ کوي، تر غاړې وځي. دا مې ډېر خوښېږي چې یو تر بله عفو کوي. کله چې فتحه نصیبېږي او دا د نږدې څلور نیم کاله تېرېږي، د دغو اخترونو د خوند په اړه راته ووایه. د فتحې نه وروسته اخترونو کې خو د خوند احساس په دې ځای کې ده چې الحمدلله د افغانستان په سرتاسري خاوره باندې یو ډاډمن امنیت موږ لرو. دا د موږ دپاره د افتخار خبره ده، د افغانانو دپاره د افتخار خبره ده. موږ دپاره د خوشحالۍ خبره په دې ده چې ولس مو 45 کلونو انقلاب وځپلو، هره ورځ د غم په ټغر ناست، هره ورځ په غمونو کې راګیر خلک وو. د یو 4 کلنه دوره داسې دوره ده الحمدلله چې زموږ ولس یو څه د هوساینې ساه اخیستی دی. دا توپیر د نورو وختونو د اخترونو سره ده. په اخترونو کې حتما یو چاته څه ډالۍ کېږي، که تاسو خپل یو پیغام یا هغه کلمه یا هغه جمله ووایئ، ولس ته به مو څه وي؟ اول قدم کې خو خپلو ټولو خوشمېشت ولسونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. اختر مبارک شه، قربانۍ او عبادت مو الله قبول او منظور کړي. په دویم قدم کې د ټول ولس نه مو احترامانه او صمیمانه هیله دا ده چې د اختر ورځ دا د خوښۍ، د مینې، د مهربانۍ او یو تر بله د بخښنې ورځ ده. ولس باید یو تر بله مینه ورکړي، یو تر بله بخشش او بخښنه وکړي او د دې سره په څنګ کې هغه بیچاره خلک، هغه ناداره خلک چې د چا په څنګ کې په ګاونډ کې وي، په کلي په قوم کې وي، د هغې لاسنیوی باید وکړي. هغه څه چې د ځان دپاره یې تیار کړي وي په هغې کې باید ناچاره بېوزله خلک د ځان سره سهیم کړي. معین صاحب، هجرت دور و، بیا تاسو د خوست امنیه قمندان په توګه شاوخوا 2.5 کاله دنده اجرا کړه، بیا دلته اوس د خوست ولایت مرستیال والي په توګه تاسو اوس فلحال دنده اجرا کوئ. کوم اړخ یې زیات مسؤلیت څخه ډک اړخ دی چې تاسو ورته ډېر اندېښمن وئ کله کله؟ طبیعي خبره دا ده چې د قمندانۍ وظیفه چې ده هغه د ولایت د معاونیت په نسبت یو څه سخته ده. یو خوا نظامیان او بل خوا ته ولس ده. د دوی په مابین کې تعادل ساتنه دا یو څه سړی په ستونزو کې اچوي. ولس یو څه غواړي او نظامیان بل څه غواړي. د دوی په مابین کې تعادل ساتنه یقینا ستونزمنه خبره ده او سړی
د ډېرو کړاوونو سره مخ کوي. زه د قومندانۍ په وخت کې داسې وخت مې تېر کړی ده که درته ووایم چې داسې شپه ورځ 24 ساعته تېر شوي دي چې ما په 24 ساعتونو کې 2.5 ساعته آرام کړی ده، خوب مې کړی ده. ځکه هلته هغه حالاتو دا ایجابول. لومړني حالات اول حالات وو، هېڅ دا نه کېدله چې موږ په آرام پرېوځو. نو د دغې وجې نه چې ولس مو په آرام وخت تېر کړی وي، شپه یې تېره کړې وي، موږ په خپل ځان باندې خوب آرام کړی وو تر څو مو خپل ولس ته د هوساینې او د ډاډ او اطمینان یو عملیات راوستلی وي. مومن صاحب، تاسو هم مصروفه یې د اختر شپې ورځې دي. په وروستیو کې د خوستوالو لپاره ستاسو د حکومت په کچه، د ولایت په کچه، د رغنیزه برخه کې په نورو برخو کې وروستی پیغام به څه وي یا هغه زیرې په توګه څه وړاندې کولی شئ مهرباني؟ نو په اول قدم کې خو د اختر په مناسبت دوی ته موږ د یو ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله د خوست ولایتي ادارې د اختر په مورد خپل پلان جوړ کړی ده. خوست میشتې ولسونه دا په ډاډ او اطمینان سره تفریحي ساحو ته خپل سفرونه کوي، دوی د خپل اختر په خوشحالۍ لمانځي. د دې سره په څنګ کې الحمدلله په خوست کې چې کوم د بسازۍ پروژې شروع شوي دي یا شروع کېږي، د خوستوالو لپاره موږ دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې په ډېر لنډ وخت کې به دی د ډېر څه شاهد حال اوسي. ډېره زیاته مننه. لیدونکو له تاسو هم ځانګړې مننه چې زموږ سره مو د اختر او چارواکي خپرونه وکتله. په خپرونه کې سره د خوست ولایت د پخوانی امنیه قماندان ښاغلی مولوي صاحب محبوب قانع چې اوس برحاله د خوست ولایت مرستیال ولي دی، دا زموږ سره مېلمه و. مومن صاحب، له تاسو هم ځانګړې مننه چې په دې وخت کې زموږ بلنه ستاسو منله. تاسو نه ډېره مننه.